السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی دوستانو. اوس هم ځینې ملګري دا پوښتنه کوي چې د کابل او دوبۍ پروازونه کیږي او که نه. که څه هم څو ورځې مخکې په دې باندې ما ویډیو هم جوړه کړې وه چې د کابل نه دوبۍ ته کم پروازونه ترسره شول، خو نن مې یو ځل بیا د کابل او دوبۍ پروازونو په اړه معلومات راټول کړي دي چې تر اوسه پورې کابل نه دوبۍ ته کم پروازونه لاړل، په کم تاریخ لاړل او کمو کسانو ته اجازه ورکړی شوه چې کابل نه دوبۍ ته لاړ شي. نو دغه واړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. د ویډیو آریانا ټراول سپانسر کړې ده. آریانا ټراول تاسو ته بیلابیل خدمات وړاندې کوي. د دوبۍ نه کابل ته او واړې دنیا ته ټکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. دغې ترڅنګ که څوک د دوبۍ ویزټ ویزې یا د نورو ملکونو ویزټ ویزې غواړي دا خدمات دوی هم وړاندې کوي. او که کوم څوک عمرې باندې تلل غواړي د عمرې پیکیجونه هم ورسره شته. د هغې واړو خدمتونو سره سره د هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل، برج خلیفه سیل او ډیزرټ سفاري دا خدمات هم د دوی څخه ترلاسه کولی شئ. او بلې ښه خدمات دغه دي چې په اماراتو خرڅه کې تاسو د دوی څخه ټکټ اخیستی شئ. کله چې تاسو ټکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته تاسو پیسې ولیږئ. آریانا ټراولز دفتر په دیره دوبۍ کې دی. د کوم ویزټ کارت چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په دې کې ایډرس هم شته. او که چیرې د دوی سره تماس نیسئ نو هغې لپاره د کومې وټساپ او ټلیفون شمېرې چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوی شئ. ښه دوستانو، د ډیر ځنډ وروسته د کابل نه دوبۍ ته په 22م تاریخ د فلای دوبۍ هوایي شرکت لخوا لومړی پرواز ترسره شو چې کم کې صرف هغو کسانو ته اجازه ورکړی شوې وه کم چاته چې د اماراتو حکومت لخوا اجازتنامه یا اپروول راغلی و. او هغې نه پس په 25م او 29م تاریخ باندې د فلای دوبۍ هوایي شرکت لخوا کابل نه دوبۍ ته پروازونه ترسره شول. راتلونکی پرواز په 2م تاریخ دی کوم چې به د کابل څخه دوبۍ ته ترسره شي. د فلای دوبۍ نه علاوه بیا آریانا هوایي شرکت په 23م، 25م، 28م او 29م تاریخ باندې خپل پروازونه د کابل څخه دوبۍ ته ترسره کړل کوم چې به د شپې 8:30 بجې جاز پاسېده. او د دې دواړو ترڅنګ امارات ایرلاینز د 25م تاریخ څخه تر ننه پورې هره ورځ د کابل څخه دوبۍ ته پرواز درلودو کوم چې به جاز 4 بجې د کابل ایرپورټ څخه پاسېده. نو دې کې صرف هغو کسانو ته اجازه ورکړی شوې وه کوم چاته به چې د اماراتو حکومت لخوا اپروول ورکړی شوی و. هغې نه پس به دوی ته اماراتو بیرته راتګ لپاره اجازه ورکوی کېده. کله چې دا کسان دوبۍ ایرپورټ ته راغلل هلته د دوی واړو څخه ټیسټ واخیستی شو. او که کوم چا سره به انډرایډ یا آیسو موبایل و هغو ته به یو اپلیکیشن انسټایل کړه تر څو هغې له لارې دوی ته معلومات ورکړی شي. که بیا په دې کې کوم چا سره انډرایډ یا آیسو موبایل نه و نو هغې نه به نمبر واخیستی شو او دوی ته به وویل شول چې خپل نمبر تعقیبوئ موږ به د دې له لارې تاسو ته جواب درکړو. نور به دوی واړو ته اجازه ورکړی شوه چې خپلو ځایونو ته لاړ شي. خو دوی ته به وویل شول که چیرې هم تاسو کې کوم چا مثبته نتیجه راغله نو که هغه کس ځان ته کمره لري او ورسره اټیچ باتروم لري نو صحیح ده. ګنې دوی به مشخصو ځایونو ته وړی کېږي یا به هوټل ته لیږدوی کېږي کوم چې به یې لګښت تقریبا د شپې $50 کېږي چې دا به د ده پر غاړه وي. خو خوشبختانه تر اوسه پورې داسې کوم خبر ما ترلاسه نه کړ چې د کابل نه دوبۍ ته کوم پروازونه شوي وي او کوم مسافر چې تللی دي په هغې کې د کوم چا مثبته نتیجه راوتې وي کوم چې یوه ډېره ښه خبره ده. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو د ګټور تمام شوي وي. دلته یو ځل بیا درته تکراروم چې د کابل څخه دوبۍ ته فلای دوبۍ په 22م، 25م، 29م تاریخ باندې خپل پرواز وکړ او دغې سره په راتلونکي 2م تاریخ باندې هم یو پرواز لري. ورسره آریانا هوایي شرکت بیا 23م، 25م، 28م، 29م تاریخ باندې د کابل څخه دوبۍ ته پرواز وکړ. دغې ترڅنګ امارات ایرلاینز بیا د 25م تاریخ څخه واخله تر 30م تاریخه پورې د کابل څخه دوبۍ ته پروازونه وکړل. دوستانو انشاءالله سبا یا بل سبا د نورو ملکونو پروازونو په اړه به هم معلومات درکم. نو د دې لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او احمد آفیشل فیسبوک پاڼه تعقیبوئ ترڅو تاسو په وخت خبر شئ. نور که کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ نو دا ضرور درسره سبسکرایب کړئ. که چیرې احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور درسره لایک کړئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان. د ویډیو آریانا ټراول سپانسر کړې ده. آریانا ټراول تاسو ته بیلابیل خدمات وړاندې کوي. د دوبۍ نه کابل ته او واړې دنیا ته ټکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. دغې ترڅنګ که څوک د دوبۍ ویزټ ویزې یا د نورو ملکونو ویزټ ویزې غواړي دا خدمات دوی هم وړاندې کوي. او که کوم څوک عمرې باندې تلل غواړي د عمرې پیکیجونه هم ورسره شته. د هغې واړو خدمتونو سره سره د هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل، برج خلیفه سیل او ډیزرټ سفاري دا خدمات هم د دوی څخه ترلاسه کولی شئ. او بلې ښه خدمات دغه دي چې په اماراتو خرڅه کې تاسو د دوی څخه ټکټ اخیستی شئ. کله چې تاسو ټکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته تاسو پیسې ولیږئ. آریانا ټراولز دفتر په دیره دوبۍ کې دی. د کوم ویزټ کارت چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په دې کې ایډرس هم شته. او که چیرې د دوی سره تماس نیسئ نو هغې لپاره د کومې وټساپ او ټلیفون شمېرې چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوی شئ.